پر زده کړو د طالب چارواکو ویشلي نظرونه. ملا محمد یعقوب مجاهد وایي له لوستو کسانو پرته هیواد نه جوړیږي. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته. د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد نن پنجشنبه د کابل پوهنتون د محصلینو یوې فراغت غونډې ته په بېلابېلو برخو کې پر زده کړو ټینګار وکړ. د طالبانو د حکومت دغه لوړپوړی چارواکي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د حکومت لخوا پر پوهنتون نجونې د زده کړو بندیز 1.5 کال پوره شو. ان په نننۍ فراغت غونډه کې هم هیڅ ښځینه استادې او محصلې ته اجازه نه ورکړل شوې. ښاغلي مجاهد تور ولګاو چې نړیوالو د افغانانو ترمنځ په علمي برخه کې د ذهنونو بدلون لپاره کار کړی. نوموړي دیني او عصري علوم د دواړو اړین وبلل. که مولا نه وي، عالم نه وي، طالب نه وي، دا ټولنه نشي جوړولی. او که ډاکټر نه وي، انجینر نه وي او پیلوټ نه وي، دا هیواد نشي جوړولی. هر یو باید دا حقیقت تسلیم کړي. د طالبانو په حکومت کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم ادعا وکړه چې افغانستان کې د زده کړو پرمختګ ته ژمن دی، خو دا یې ونه ویل چې پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز به کله پای ته ورسیږي. د ښاغلي ندیم په وینا په تیرو 2 کلونو کې د نصاب څیړنو، استادانو او زیربناو په برخو کې پرمختګونه شوي دي. نوموړي تیر کال پر نجونو د زده کړو بندیز پر مهال ادعا کړې وه یو دلیل چې د نجونو له پوهنتون منع شوي درسي نصاب دی تر اوسه روښانه نه دی چې درسي نصاب ته د طالبانو حکومت بیا ارزونه څومره پای ته رسېدو ته نږدې شوې ده. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.